ځوانانو که غواړي خپل ژوند هدف ته ورسیږي، خپل کورنۍ، خپل ولس او د امت ته خدمت وکړي، نو ځان لپاره یو تقسیم اوقات جوړ کړي، ځان لپاره یو پلان وټاکئ چې تاسو غواړئ چې په 15 کالو کې چیرته باید ورسیږئ، په 10 کلونو کې باید تاسو چیرته ورسیږئ. تاسو پوهیږئ چې خارجیان د 100 کلو 50 کلو پلانونه تړي. آیا موږ د خپل ځان لپاره، د خپل ولس لپاره، د خپل هیواد لپاره، د خپل خلکو لپاره 15 کلن پلان لرو؟ آیا موږ دا تقسیم اوقات لرو چې په 4 ساعتونو کې موږ باید څه وکړو، په هفته کې موږ باید څه وکړو؟ محصلین آیا دغه تقسیم اوقات ځان لپاره لري چې کوم وخت دې ځوانانو ته ورکړي، کوم وخت دې خپل کورنۍ ته باید ورکړي، کوم وخت خپل تفریح لپاره ورکړي، کوم وخت درس لپاره ورکړي، کوم وخت باید مطالعه لپاره ورکړي؟ آیا دا تقسیم اوقات موږ لرو؟ دا ولې موږ دومره شاته پاتې؟ محصلین مو د مطالعې څخه لري دي، بیا موږ د نورو څخه څه ګیله وکړو؟ محصل په کتابخانه کې درس نه وایي. تاسو ته رسالې وګورئ، هغه تحقیقونه وګورئ چې مسلمانان، نه تنها افغانان، مسلمانان څومره کتابونه لولي په یو کال کې، او خارجیان وګورئ. موږ ته څومره زمینه مساعده ده. علماو به په کلونو کلونو کتابونه لیکل، په ورځې څونه صفحې کتابونه هغې په نی باندې به لیکل. موږ دومره حاضر نه یو چې PDF ډاونلوډ کړو او ویې لولو. په کور کې مو کتابخانه نشته، نو بیا موږ څنګه د تغییر غوښتنه کوو چې زه ځان تغییر نه کړم، تاسو ځان تغییر نه کړئ؟ نو څوک ځان تغییرولی شي؟ چې زه د خپلې کورنۍ نه شروع نه کړم، تاسو یې د خپلې کورنۍ نه شروع نه کړئ، نو دا تغییر به څوک راولي؟ د هیواد د خلکو ته، امت ته به څوک خدمت کوي؟ تعجب خبره ده چې یو ځوان 4 کاله لیسانس وي، هغه حتی یو پریزنټیشن نشي ورکولی. دا د تعجب خبره نه ده چې یو محصل 4 کاله د پوهنتون وي، 10 کسانو ته 20 کسانو ته هغه پریزنټیشن نشي ورکولی. هغه نه پوهېږي چې د کوم ځای نه شروع کړي او کوم ځای کې ختم کړي. هغه دومره هم نه پوهېږي چې د خلکو سوالونه باید څنګه ځواب شي. تاسو فیس ورکوئ، تاسو ته استاد ولاړي، تاسو خپل وخت ضایع کوئ، تاسو خپل د وخت څخه استفاده کوئ. پلار مو په غریبۍ کې تاسو ته پیسې پیدا کړي چې تاسو فیس ورکړئ، او تاسو حتی دومره پلان نه لري چې زه دغه اقتصاد رشته، زه کمپیوټر ساینس رشته ولې انتخابوم، بیا په دې کې زما سپیشلایزیشن باید څه وي؟ مه کوئ ورونو او خویندو. پلار بیچاره وځي غریبي کوي، پلار ستاسو د کور کرایه ورکوي، ستاسو مصرف درکوي، د پوهنتون مصرف دې درکړي. ولې ځان سره خپل پلار سره دومره خیانت کوئ؟ 4 کاله بعد فارغېږئ، په هېڅ هم نه پوهېږئ. دا تعجب خبره نه ده. د پوهنتون په درس باندې تاسو صرف کفایت کوي چې بس پوهنتون استاد لیکچر راکړو، هغه سلایډ واخلي او بس. دا حل لاره نه ده. پوهنتون به استادان به تاسو ته تحقیق راوړي، رسالې به وګوري مختلفې، هغه سلایډ باندې ستا ژوند نه تغیرېږي. هغه تا ته صرف یو رهنمایي کوي. نور 80% ستا مسؤلیت دی چې ته لاړ شې، درس ووایې، تحقیق وکړې، کتابونه ولولې، خپل رشته کې، اسلامي هره رشته کې تحقیق وکړې او د خلکو ته خدمت وکړې. نو ځوانانو ته دا غږ کو چې نن نه تغییر شروع، خپل ژوند ته هدف وټاکئ چې په 10 کلونو کې تاسو څه غواړئ وکړئ. تاسو باید په هفتهیي پلان څه دی، څومره کتابونه باید ولولئ، اسلامي کتابونه، ټولنیز کتابونه، هر څه کتابونه چې مو شوق دی، باید څو کتابونه تاسو ولولئ. د هغه کتابونو نه باید څه اغوز وکړئ، ځوانانو ته باید کومه نصیحت وکړئ. نو همدا نن نه شروع کړئ، ناوخته نه دی. تاسو لیسانس وایي، که هر رشته کې درس وایي، اقتصاد، طب، انجینري، په هر ځای کې شخصي، دولتي، هدف وټاکئ. خپل ورونو سره هدف وټاکئ، همصنفیانو سره هدف وټاکئ چې دغه مو هدف دی. دومره مطالعه کوو، استادان څخه پوښتنه وکړئ. استادان ستاسو څخه پیسې اخلي، د کریډټ خپل پیسې اخلي، دایمي استادان معاش اخلي. ایمیل ورته وکړئ، استاد ماته کتاب ولېږه، استاد ماته رساله ولېږه، استاد ماته ښه مفیده ویډیو ولېږه. د خپلو ځوانانو د قدرونو څخه استفاده وکړئ. یو ورور په یو مسلک ښه پوهېږي، ورسره کښېنئ. یو ورور په بل مسلک ښه پوهېږي، هغې سره کښېنئ. خپل ملګرو ته هم وخت ورکړئ، فامیل ته مو هم وخت ورکړئ، مطالعې ته هم وخت ورکړئ، درس ته هم ورکړئ. دا به دې عباسیاتو خو هېڅ هم نه جوړېږي چې تاسو صرف په کور کې کښېنئ، وخاندئ، دلته کښېنئ، هلته کښېنئ، سرک سر کې کښېنئ، کور کې کښېنئ، 4 کاله بعد پوهنتون نه فارغ شي، بیا شکایت هم کوي چې وظیفې نشته. صحیح ده، دا ستونزه شته. تا په 4 کاله کې څه زده کړي؟ تاسو باید هر سمستر ارزیابي وکړئ چې اول سمستر مو شروع کړو، په دوم سمستر کې څومره تغییر مو احساس وکړو، په خپل علمیت کې، خپل خبرو کې، خپل تقسیم اوقات کې، خپل هدفونو کې. لیسانس مو خلاص کړ، آیا خپل هدف ته ورسېدلی؟ څه مو چې غوښتل، دومره پیسې، دومره فیس چې مو ورکړ، آیا دومره علمیت مو حاصل کړ؟ ماستري لپاره څه پلان لرئ؟ نور ورونه پوښتنه وکړئ چې څوک چې په خارج کې ماستري کوي، څوک چې په نورو هیوادو کې ماستري کوي، ورسره روابط پیدا کړئ. وروره ته څنګه بورس کې تللی، څه خدمت ماته کولی شي؟
دا چې تاسو مسیج ونه کوئ ځان لرې کوئ بل سره هماهنګي ونه کړئ ملګرو سره هماهنګي ونه کوئ موږ الحمدلله کوشش کوو چې هر څه لپاره خپل وخت وټاکو ملګرو لپاره خپل وخت وټاکو فامیل لپاره خپل وخت وټاکو تاسو باور په الله وکړئ چې زموږ هیواد زموږ ولس زموږ خلک دومره کار ته ضرورت لري چې یو الله ته خبر دی یعنی موږ باید شپه او ورځ کار وکړو تر څو خپلې ټولنې کې تغییر احساس وکړو تر څو محصل ته ورسیږو حوصله ولرو هر محصل ته ورسیږو نه دا چې دا زما شاګرد دی یا دې پوهنتون کې درس وي نه هر پوهنتون کې چې زه په ورونو خویندو غږ کوم زما رشته اقتصاد ده اداره او تجارت کې لیسانس او ماستري لرم بسم الله ما سره تماس ونیسئ کتابونه مو پکار وي مقالې مو پکار وي څنګه تحقیق وکړئ څنګه اسایمنټ ولیکئ څنګه تاسو په یو پروجیکټ ولیکئ څنګه تاسو ریفرنس وکړئ د کومو کتابونو څخه تحقیق وکړئ زه ستاسو خدمت کې تاسو ماته ایمیل وکړئ چې دغه ستونزه لرم استاد دغه برخو کې مشکل لرم زه ستاسو همکار یم هر وخت چې وخت لرئ راشئ ما سره کښېنئ زه تاسو سره همکاري کوم څنګه کولی شئ انګلستان ته نورو هیوادو ته درس لپاره لاړ شئ زه ستاسو همکار یم دغسې تاسو باید نور ځوانان هم پیدا کړئ ورونه په مالیزیا کې درس وي په جاپان کې درس وي په هندوستان کې درس وي په ټولو هیوادو کې درس وي سره تماس پیدا کړئ په ده کې هیڅ شرم نشته خپل استاد څخه پوښتنه وکړئ ایمیل ادرس ترې وغواړئ مخکې مې وویلې نو راځئ ورونو چې خپله ځان تغییر کړو خپل هیواد ته خدمت وکړو او خپله د ولس ته خدمت وکړو او د نن نه باید تاسو ځان ته تقسیم اوقات وټاکئ چې په هفته کې څه کوئ میاشتنی کار مو څه کلنی 6 میاشتو کې مو څه راسته راوړل سمستر مو خلاص شو څه راسته راوړل ایا خپل هدف ته په دغه طریقه تاسو کولی شئ دا نه کېږي 4 کاله درس وایي اخر کې وایي چې ما دومره فیس ورکړو او هدف ته ونه رسېدم تا هدف خو خپل مرحله لري نو دا نن تغییر وکړئ او خپل هدف ترلاسه کړئ